علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو نن د داسې یو سیټینګ راښایم چې تاسو ټي وي یا اي سي تاسو استعمال کوي هغه تاسو خپل موبایل نه مکمل کنټرول کولی شئ. مطلب تاسو ته بیا د ریموټ ضرورت نشته، د سیمپل خپل په موبایل کې دغه یو سیټینګ وکړئ او بالکل ټي وي چې دی دا وګورئ دلته کې تاسو ته لیکلی دی سمارټ ټي وي ریموټ. ټیک دا تاسو په موبایل کې د دغه اپلیکیشن په ذریعه سره دغه ټي وي دغه اي سي هر څه چې دي هغه کنټرول کولی شئ. مطلب که ریموټ وي او که نه وي خو ستاسو په موبایل کې به تاسو سره ستاسو د ټي وي ریموټ وي. ټیک ده. نو قدرمنو دغه سیټینګ به تر راښایم ویډیو کې، ویډیو را سره تر اخره وګورئ، ویډیو سکپ کوئ مه. خو دې نه مخکې وړوکی شان راز دی که تر اوسه پورې تاسو زموږ ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل یې سبسکرایب کړی، دا سبسکرایب کوئ، خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوي ویډیوز تاسو ته په وخت باندې در رسي. لپاره به سمپل دغه اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ته د کمنټس یا ډسکرپشن نه انسټال کړئ. ټیک ده. کله هم چې دا اپلیکیشن تاسو انسټال کړئ نو سمپل تاسو ته به رسي یو څلور آپشنان راشي. اولنی که تاسو وګورئ سمارټ ټي وي ریموټ، په دې به سمپل تاسو کلیک واخلئ. صحیح ده چې په دې کلیک واخلئ اوس به تاسو ته خپل ټي وي پته وي چې کومې کمپنۍ والا ټي وي دی. دا وګورئ چې څونه د ټي ویګانو کمپنیانې دي نو هغه ټول دلته کې شته دی. اوس که تاسو سمسنګ سمارټ ټي وي وي نو دا به تاسو سلیکټ کړئ. چې دا کله تاسو د دې ځای کې نه سلیکټ کړئ اوس خو دلته کې چونکې ما سره ټي وي نشته دی خو چې تاسو سره وي نو تاسو به سمپل د دې ځای نه ټي وي سلیکټ کړئ، بیا به هلته کې ریموټ ټایپ سلیکټ کړئ نو دا به اټومیټکلی ستاسو ریموټ ستاسو موبایل ته راغلی. مطلب تاسو بیا ټي وي مکمل خپل موبایل نه کنټرول کولی شئ. د دې سره سره په دې کې د ایډ آی آر ټي وي ریموټس پکې هم شته دی او سکرین میررینګ پکې هم شته دی. مطلب تاسو لیپټاپ یا کمپیوټر سره پی سي سره خپل موبایل سکرین شیر کول غواړئ نو دغه سکرین میررینګ آپشن پکې شته دی. سمپل په دې به کلیک وکړئ خو اله چې نیټ در سره وي، مطلب نیټ به ورله پکار وي. د دې سره سره که تاسو بل یو آپشن دی دا وګورئ تاسو دلته کې هغه یې دله هم په دې کې راکړی دی کروم کاسټ یو آپشن دی، دا هم په د سیټینګ د ټول د دې ځای نه په دغه طریقې سره کېږي. کروم کاسټ هغه دی که تاسو د پی سي سره خپل موبایل کنیکټ کړئ، تاسو خپل موبایل استعمالوئ نو هغه سکرین به تاسو ته بالکل ستاسو په پی سي یا په لیپټاپ کې ښکاري. نو قدرمنو دغه د ریموټ غټه مسله ستاسو ختمه شوه چې ریموټ وي یا نه وي تاسو بیا هم خپل ټي وي استعمالولی شئ خپل موبایل په ذریعې سره. نو قدرمنو دا ونه ویډیو امید لرم چې خوښ شوي وي. که خوښ شوي وي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایب مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.